ملګرو دا وګورئ ښه دا اوس په خیبر پښتونخوا کې هم داسې کارونه شروع شول. پښتنه جنۍ چې ده نو هغه داسې ویډیو وکړله. یار تاسو مکمل حیران شئ. مخکې به چې وو نو موږ ویل چې دا د انګریزانو په ملکونو کې کېږي، په امریکا کې به کېږي، خو تاسو راشئ که نه داسې قسمه کارونه چې ده نو اوس په خیبر پښتونخوا کې هم کېږي. ویډیو راسره وګورئ مکمل تفصیلات درسره شریکومه. ملګرو څنګه چې تاسو دا ویډیو وکتله که نه دا په پېښور کې ده او دا یو پارک دی. دې جنۍ چې دی نو کپړې ایستلې دي او د هغه نه پس چې دی نو ټیک ټاک یې کړی دی. دا یوه پښتنه جنۍ ده، دا نه امریکا ده او نه کاناډا ده او نه نور کاپیرانو ملکونه دي، نه هغه دي، ځکه چې هغوی کمې کپړې اغوندي. دا زموږ خیبر پښتونخوا د یوه پښتنه جنۍ ده چې هغه هم د کاپیرانو هغه لباس اختیار کو، هغه کم لباس اختیار کو، کم لباس یې واغوستلو او په پارکونو کې ګرځي. افسوس خبره دا ده که نن زموږ هغه غیرتمند پښتانه چې هغه دې جنۍ نن بدنام کړله، هغه دې چې دی نو نن هغه سترګې کته کړلې. ولې چې هغه داسې کار وکړو که نه چې ټولو پښتنو هغه غیرت او هغه عزت چې دی د خاورې سره یې میلاو کړو. دې داسې کار وکړو دا کپړې نیمې اغوستې دي، ته به وایې چې دا بالکل الګ دی، خو دا جنۍ د ملګرو تاسو ته په دې سیټ کې ښکاري. یار زه هم ډېر زیات خفه کړم چې په پښتنو کې هم داسې جنکۍ پیدا شوې چې هغه چې دی نو په حاشي خورئ. او ځکه چې که تاسو هم پښتنې جنکۍ وګورئ نو هغه د بولکۍ نه بېګار چې دی نو تشه ویډیو هم نه کوي، بلکې که تاسو راشئ دې جنۍ وګورئ که نه نو دې بالکل د هلکانو اختیار کړې ده کومه رویه چې ده، او بالکل د انګریزانو چې کومه قانون دی نو هغه اختیار کړی دی. افسوس خبره دا ده که نه چې نن په پښتنو کې هم داسې قانون راغی، په پښتنو کې چې دی نو داسې جنکۍ پیدا شوې. داسې جنکۍ چې پیدا شي نو زموږ د پښتنو چې کومه عزت دی او کوم غیرت دی نو هغه به د خاورو سره میلاو کړي. یار زه خو ډېر زیات خفه کړم، ښه غوندې کمنټ هم وکړئ او دا ویډیو ورسره شیر